السلام علیکم درنو لیدونکو هیله ده چې روغ جوړ وایاست د صحت جامې به مو پر تن وي دا د زه امید لامان درته په امان ټیکنیکل چینل کې حاضر شوی یم دا ځل درته د تصویر ایډیټ 15 داسې اپلیکیشن در پیژنم چې تر ټولو بهترینه دي او استعمال هم ډیر اسانه ده راځم ملګرو تاسو ته دغه 15 اپلیکیشن در پیژنم چې په لومړي سر کې ما سره دی پکس آرټ پکس آرټ باندې کلیک کوم چې کله دا اوپن شو ملګرو تاسو ته ښکاري په دې لاندې برخه کې دا مثبت یا پلس علامه چې ده په دې ځای کلیک وکړئ آل فوټونه ورته خپل یو تصویر انتخاب کې زه دا تصویر انتخابوم کله چې تصویر انتخاب کو په لاندې برخه کې ماته د پکس آرټ انټرفیس اوپن شو چې شاپ پکې د ټولز د افیکټ د بیوټي د مختلفې نورې برخې پکې هم موجودې دي دا وګورئ ملګرو زه راځم په ټولز باندې کلیک کوم کله چې په ټولز کلیک وکړو دلته دا نورې اپشن یې ماته راکړی چې کرپ دی فری کرپ دی همدارنګه شیپ کرپ دی نور برخې هم شاملې دي پکې تاسو ته ښکاریږي نو له ده تېرېږم افیکټ برخه ده په افیکټ کې وګورئ دلته مختلفې افیکټ موجود دي زه په دې بلر کلیک کوم کولی شئ له دې ځایه تصویر ته بلر ورکړئ اوس ورته اړتیا نشته راځم دا نورې برخې وګورئ بیوټي برخه وګوره په دې ځای کولی شئ چې تصویر په مخ باندې ایډیټ وکړئ مختلفې برخې لري ملګرو دا چې دا د پکس آرټ اپلیکیشن دی راځم په دویم نمبر کې چې کوم اپلیکیشن دی هغه درته درښیم ملګرو په دویمه برخه کې چې دی ما سره ان شوټ دی چې دا هم ډیر بهترین اپلیکیشن دی راځم په ده کې هم د فوټو برخه انتخابوم له دې ځای ورته کولی شي چې خپل یو تصویر انتخاب کړئ زه دا انتخابوم په ده کې چې دی انټرفیس اوپن شو ملګرو لاندې ښکاري تاسو ته کینواز دی بیکګراونډ دی فلټر دی ایډجسټ دی کرپ دی همدارنګه نورې برخې هم لري راځم په دې فلټر باندې کلیک کوم په دې ځای کې وګورئ ملګرو دلته هغه مختلفې فلټرې موجودې دي چې عکس ته وګورئ د عکس هغه رنګ کې تغیروالی راځي دا برخه د افیکټ پکې هم شته ملګرو وګورئ مختلف افیکټونه لري ښایسته ښایسته په زړه پورې افیکټ پکې موجودې دي له دې ځای کولی شئ چې تصویر پکې سیف کړئ دا ملګرو د ان شوټ اپلیکیشن په دریم نمبر کې چې دی ملګرو موږ سره پکسل لیب دی چې په ده کې ډېر ښایسته ښایسته ډیزاینونه کېږي مثلا موږ څنګه کولی شو چې یوه لوګو پکې جوړه کړو څنګه کولی شو چې د یو عکس د پاسه ښایسته لیکنه وکړو یا یو حدیث پې ولیکو ښایسته شعر پې ولیکو همدارنګه ډېرې ښایسته لیکنې په ده کې کېږي زه دا پکسل لیب اوپن کوم د ده دا انټرفیس تاسې هم وګورئ ملګرو دلته ښایسته ښایسته بیکګراونډ پکې هم موجودې دي له وړاندې ګورئ ملګرو همدارنګه د ایچ لیکل شوی په دې ځای کې لیکنه کولی شو چې څنګه لیکنه کولی شئ په دې ځای کې پکې کولی شئ ملګرو دا ځای هم وګورئ ملګرو دې ځای کولی شئ چې نور عکسونه پکې راوړئ شپ پکې دي ملګرو ښایسته ښایسته ډرا پکې هم کولی شئ له دې ځای کولی شئ چې د یو تصویر بیکګراونډ پکې لرې کړئ کلر ورته ورکړئ همدارنګه په بل تصویر پکې راولئ کرپینګ وکړئ دا برخه هم وګورئ ملګرو دې ځای کولی شئ په تصویر باندې کنسټرینس همدارنګه بریډس دی چې کولی شئ تصویر ته روښنایي ورکړئ د هغه روښنایي کمه کړئ همدارنګه د تصویر هغه مکمل رنګ تغیرولی شئ دا مختلفې برخې لري دا هم بندوم ملګرو په څلورم نمبر کې چې دی ملګرو موږ سره هغه پولش دی دا هم د ډیزاین سافټویر دی په ده کې هم کولی شو چې په تصویر باندې مختلف افیکټ بلر همداسې ټکس ولیکو زه دا اوپن کوم د ده انټرفیس هم ګورو له دې ځای ورته یو عکس انتخابوو ګورئ ملګرو هغه انټرفیس خلاص شو چې کرپ دی فلټر دی ایډجسټ دی افیکټ دی مختلفې اپشنې لري زه په فلټر باندې کلیک کوم له دې ځای ګورئ ملګرو مختلفې فلټرې پکې موجودې دي چې کومې مناسب ښکاري همغه نه ګټه واخلئ چې نو دا هم بندوم ملګرو راځم پنځم نمبر اپلیکیشن درته در پیژنم چې پنځم نمبر کې موږ سره کوم اپلیکیشن دی په پنځم نمبر کې چې دی هغه لیټ روم دی ملګرو موږ په لیټ روم کې کولی شو چې د یو عکس په رنګ کې تغیرات راولو مثلا په یو عکس کې سوروالی شینوالی یا زیړوالی کوم مختلف رنګونه پکې کولی شو چې هغه پکې زیات یا کم کړو راځم لیټ روم اوپن کوم کله مې چې اوپن کړلو په دې آرټ باندې کلیک کوم له دې ځای ورته عکس انتخابوم زه ورته دغه عکس انتخابوم دا اوکې کړئ کله مې چې اوکې کړو راځم په دې آل فوټو کې له دې ځایه د عکس بیرته راوستی شم ورته
دا به انتخاب کړئ. کله چې دا انتخاب مو تاسو ته ښکاري چې د لیټ روم هغه انټرفیس لاندې اوپن شو، د کې مختلفې اپشنې موجود دي، خو زه یوازې غواړم چې دا کلر یې تاسو ته وښیم. په مکس باندې کلیک کوم دلته غواړم په دا شین رنګ کې تغییر والی راشي، دا شین رنګ د لږ زیړ شي داسې ښکاري ملګرو تاسو ته. همدارنګه په دې سور رنګ کې هم تغییرات راوستی شم، دا سور دې لږ داسې ګلابي رنګ شي. دا بټن کې له دې ځای کولی شئ چې تصویر پکې سیف کړئ. ملګرو دا د ډیزاین هغه 15 اپلیکیشنې وې چې ما درته در معرفي کړې. هیله ده چې تاسې ترې ګټه واخلئ. نو دغه وه د نن ورځې ویډیو. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زما چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ، تر څو زه تاسو ته په راتلونکي ښایسته ښایسته ویډیوګانې چمتو کړم او تر تاسو یې در ورسوم. تر بیا مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست ښاد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.